وقال سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معزز مسلمانان ورونو، درېمه خطبه ده اخیرانه چې د دې تعلق دی د مخکینی خطبه سره چې الله رب العالمین ته د نزدېکت لارې او اعمال شپږ اعمال خویونه هغه ذکر شیو چې توحید دی، د فرایض سره سره د نوافل اهتمام، د تهجد المنس کول، صدقات کول د الله په لار کې وغیرہ د اسباب دي الله ته د نزدېکت. اوس اوم نمبر سبب او لار او عمل الله ته د نزدېکت اغا تقوا د تقوا معنی دا پرهیزګاری، تقوا معنی دا اغا عمل کول چې په هغه باندې الله راضي کیږي او د الله رب العالمین د ثواب امید ساتل او تاسو سره په هغه باندې دلیل هم وي او دغه کار نه ځان بندول چې په هغه باندې الله تعالی خپه کیږي او درنګ ته هغه کار نه منه شه د وجه نه چې اسنه الله تعالی عذاب را نکړي او تاسو ور باندې دلیل هم موجود وي. د تقوا معنی شو، تقوا تعریف ته د تقوا او د پرهیزګاری ډیر فواید دي. تقریبا یو عالم الدین خپل کتاب کې د قران کریم نه 52 فواید لیکلي، 52 چې کله انسان کې تقواداری تقوا صفت پیدا شي، د پرهیز والا زندگی ورګه پیدا شي، نو دغه 52 فواید د انسان نه حاصلېږي. او درنګي د تقوا د پاره د ټولو نه غټه مرتبه غدا چې انسان به د هر قسم شرک نه ځان ساتي او درنګي د توحید منون کې به سره د ټولو اقسامونه او دا شانته د ګناهونو نه به ځان ساتي، کچه د ګناه نه وشولا هغه به همیشواله نه کوي بلکې الله ته توبه واسي. او تقوا یو فائدہ عزتمند غدا ده چې په تقوا کول سره پرهیزګاری کول سره انسان الله رب العالمین ته نزدیکیږي. او بل سبب عزتمندو الله ته نزدېکت هغه احسان صفت ده، د خېګړي صفت. یو احسان د الله سره ده، یو بل احسان هغه د مخلوق سره ده. احسان د الله سره ده معنا او مطلب باندې ځان پوي هغه ده چې ته د الله تعالی بندگی په توجه سره وکړي، په دې توجه سره وکړي چې گویا ته الله په خپل سترګو باندې کسي او کداغه مرتبه د نشر رسیدای نو د دوی مرتبه کې به خامخا ځان راولي چې گویا الله تعالی مال کسي، نو چې رب العالمین ولا کسي زه په توجه باندې د الله عبادت او بندگی کوم. لکه یو کس کار کوي په یو کارخانه کې، نو کله چې دا انسان بس توجه باندې کار کوي او ټیټ کار کوي، کله چې مالک ور باندې ولاړ وي، د کارخانه مالک چې ولاړ وي او غار باندې چکر وهي او یې کیمرې لګولې وي، نو دا مزدوران ډېر ټیټ کار کوي په توجه باندې. او کله چې کیمرې بند شي یا مالک لاړ شي، نو دا انسانان سس بشي او درنګ کینی او اسه غب شپ کې وخت تیر کی. دا مثال مده لپاره ذکر کړو چې د الله رب العالمین د نظر نه
زه او ته هیڅ کله نشو پټېدلی. نو دې د وجه نه پکار دا دی موږ لا چې د الله سبحانه و تعالی عبادت هغه په توجه سوګو، هغه ذکر دی، هغه د قران کریم تلاوت دی، هغه المنځ دی، هغه صدقه ده، هغه عمره کول دي، هغه حج کول دي، چې په دې کې انسان توجه کی احسان بزن کې پیدا کی. او دا تعریف نبی صلی الله علیه وسلم جبريل علیه السلام ته کړو. ته جبريل علیه السلام پوښتنه وکړه د نبی علیه السلام نه چې مل احسان، احسان څه ته ویل کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ته د الله تعالی د په توجه سره عبادت وکړي گویا چې ته الله ویني، او کدا نوی دا خو د توجه سره خامخا وکړه چې الله مالکسي. الله سبحانه وتعالى سورة النحل کې فرمایي ان الله مع الذين اتقوا، یقینا د الله مدد او د الله معیت خاصه او د الله ملګرتوب دا چا سره دی چې تقوا وي. والذین هم محسنون، او کسان چې دوی احسان کوونکي دي. احسان مع الله په توجه عبادت د الله کول، احسان د خلقو سره، خګړه د خلقو سره. کنور وست نه رسیږي یو انسان ته خیر ورسو د خلی په ذریعہ باندې، د شفارس په ذریعہ باندې، د شفاعت په ذریعہ باندې، یا دا وست نه رسیږي نو د خپل zarar بل مسلمان ته مرسوا، د خپل ځان د قبوګي کا او بل مسلمان له تکلیف مرسوا. نو د خېګړې صفت بزان کې مؤمنانو پیدا کول پکار دي. کوم انسان کې چې د خېګړې صفت وي، د خیرخواهي صفت وي، داسې خلک د الله رب العالمین ډېر خوښتي. د مسلمان په خوشاله خوشحال شه، د مسلمان په غم باندې غمجن شه، په خوشاله کې شرکت وکا. کله چې غیر شرعي کارونه پکې نه وي په غم کې وسره ملاتړ وکا، دا به د مسلمان صفت وي. مسلمانانو ورونو دا د خیرخواهي صفت ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بارک لدرومی چې دا د اوچته مرتبه ته رسیدلې ده، دا پست توحید نه او پست اسلام نه چې ډیر اوچته مرتبه ته رسیدلې هغه په خیرخواهي باندې. د دې وجه نه مؤمنانو چې ستا بچم غوان کې خپل خپلوان هغه یو الله تعالی حلال مال ورکی مالدار شي، خوشاله شې الحمدلله د یو کس د سوال نه بچ شولو، الحمدلله مالدار کړلو. دو خپلوان دی یا غوان کې یو مسلمان مالدار شو، خوشاله شې الحمدلله د دوه کسانو د سوال نه بچ شولو، الله تعالی د نورم ورکی. تاسو زړه ډېر کم خلکو دي، د احسان صفت، د خیرخواهي صفت په ډېرو کم کسانو کې د مسلمانانو ورونو. دا صفت د جنتیانو خلکو صفت دی. او تقوا او د احسان صفت چې کله په انسان کې پیدا شي الله ته نږدې کېدای شي. الله سبحانه وتعالى سورة بقره کې فرمایي واتقوا الله، اے خلقو د الله نه ویریږو، واعلموا پوهشئ ان الله مع المتقين، چې یقینا الله تعالی د متقیانو ملګری دی. الله سبحانه وتعالى مدد د متقیانو سره، تقوا دارو سره. کله چې انسان کې مونږه اول په ما کې او به عام مسلمانانو کې تقوا صفت پیدا شو، د پرهیزګاری صفت پیدا شولو، عزتمندو سره د لګو افرادونه او سره د لګو اسبابونه به الله تعالی مونږ له غلبه راکړي په کافرو باندې. او کله چې مونږه معنوي صفت دا مضبوط شوی نه وي او که ظاهري هر څومره مسلمان اټم بم ولا ملک هم جوړ شي، دا هیڅ کله تور نشي کولای، دا هیڅ کله د مسلمان بدل نشي غستای، دا هیڅ کله د مسلمان په سر، د مسلمان خور په سر باندې لپټه نشي خودلای، دا د یتیم په سر باندې لاس نشي راخلای. تر څو پر چې معنویات مضبوط شوی نه وي، تر څو پر تقوا کې نه وي، تر څو کې د حلال او د حرام او تمیز کې نه وي، کدا اټم بم ولا هم جوړ شي دا تور نشي کولای. مسلمانانو ورونو تاسو تاریخ شو ګورو د مسلمانانو، نو دیو مسلمان خزه بی عزتی به شو شو دی مسلمان خزه یتمون د مسلمانانو ورونو، هغه د مسلمان ملک بادشاہ به هغه اسلامی نظام ولا به هغه زل ټول پوجان ولېګل او درنګ هغه ټول به هغه ټول کافر سره به جنگ کولو.
د یوه مسلمان د خلاصولو لپاره به لکاو لخر تیارولې خرچې به کولې چې زمونږ د مسلمان عزت هغه پایمال نشي دغه به عزت ونشي تسلا زګه باو کې معنویات مضبوطو سره د ظاهري د اسبابونه هغه ډیره توجه هغه عزتمند مسلمانانو په تقوا باندې وا پرهیزګاری باندې وا په معنویات باندې وا چې الله ته انسان نږدې شي نو دا ډیره وګړه موضوع ده نو الغرض مسلمانانو تقوا صفت چې کله موږ تاسو کې پیدا شي الله ته به نږدې شو الله ته چې کله نږدې شي به الله نه چې څو غواړي سم دستي به الله رب العالمین هغه سوالونه پورا کوي سم دستي به پورا کیږي او دارنګ الله سبحانه وتعالى فرمای ان الله لمع المحسنين یقینا الله رب العالمین د محسنین سره د احسان کوونکو سره دی د خیګړه کوونکو سره دی د الله مدد د خلکو سره وي الله سبحانه وتعالى سورۃ الاعراف کې فرمای ان رحمت الله قریب من المحسنین د الله رحمت چې ډیر نږدې دی د محسنین خلکو سره دی چې احسان صفت بچا کې موجود وي هغه سره د الله رب العالمین رحمت ډیر نږدې دی ان د الله رب العالمین د رحمت مستحقین هغه محسنین دي خیګړه کوونکي دي بل صفت مؤمنه مسلمان اوروره د الله ته د نزدېکت هغه صبر صفت بزان کې پیدا کول پکار دي صبر ډېر بهترین صفت د عزتمند مسلمانانو ورونو په صبر کول سره انسان په دنیوي کارونو کې هم کامیابی شي او الله رب العالمین ته انسان هم رسیدلی شي او دغه دنیا او د آخرت هر قسم خوندونه او مزه او سکون راحت حاصلېږي په صبر کول سره صبر د ډېر بهترین صفت دی صبر عزتمندو اصل کې یو ترخونه ده د غینوم دی نو څنګه لکه ترخونه هغه ترخه د بخله باندې نو صبر کول ډیر تاریخ وي ډیر مشکل عزتمندو لیکن د عاقبت په لحاظ سره د انجام په لحاظ سره د خاتمه په لحاظ سره هغه نتیجه ډیره بهترینه وي د صبر کولو صبر صفت بزان کې پیدا کول وکړ دي بیا صبر د بدرې قسمه د مؤمنه مسلمان اوروره چې کله د درې وړه ته بزان کې پیدا کېږي ته صبرناک بنده جوړ شي ته صابر وي یو صبر دی علی المصائب په تکلیفونو باندې صبر کول بدني تکلیف بدن په لحاظ سره مرزونه در باندې راشي په دې باندې به صبر کوي جزې پزې به نه کوي الله به شیکاتونه نه کوي الله زلی دلایم الله زده ګور کړم اعوذ بالله زده دا کړم زده دا کړم زده مریض کړلم د دې تمام به صبرې خبرې دي نو په چې کله انسان ته بدني مرزونه ورسېږي مصیبت ورسېږي په دې به صبر کوي صبر عزتمند په مال باندې صبر کول مال به عزتمند کاروبار په لیول سره لحاظ سره مال به لګټي خرچې به ډېری وي نو عزتمند په دغه کتابونه ازمیخت دی پتا باندې امتحان دی ته الله سبحانه و تعالی د خلقو د ښکارا کوي چې ته د دعوت ایمان کې څومره رښتینی یې ته د خپل دعوت کې څومره رښتینی یې څومره عقیده لرونکی په الله باندې څومره اعتماد کوونکی په رب العالمین باندې څومره ستاسو مضبوطوالی دی د الله په وعدو باندې نو مصیبتونه به عزتمند ردومي کله مالی تکلیف کله بدني تکلیف کله د یاري تکلیف کله به د بچي مثال به تور باندې هغه مړ شي او کله به د ملګری هغه مړ شي او کله به بشي عزتمند هغه بدعمل شي دا عزتمند غټ امتحان دی هر انسان دی هر مؤمن د رب العالمین د امتحان نه وساتي چې انسان وي دغه انسان څه زو سوکم دغه سړي څه زو سوکم دغه زوی څه وز سوکم نو زموږ کله چې انسان باندې مصیبت باندې اخته شي دا ډېر سخت مصیبت دی لکه دا امتحان ونوح علیه السلام باندې راغلی و چې دای پیغمبر دی او زوی کافر دی او درنګي نوح علیه السلام خپل زوی په خپل سترګو باندې وکتلو چې هغه ناس دی او خبرې شروع کړې دي نوح علیه السلام دې ګور راشه مشکستري کې نه مؤمنانو سره شه دوی چې زبې غرته ورسېږم په دې کې د خبر روانه وي چې فراغ لاله او درنګي لهوی کو تباہ بربادي کو ته یو غټ امتحان مسلمانانو ورونو نو په دغه وخت کې انسان حوصله نه بیري حوصله به لاس نه ورکوي او درنګي الله رب العالمین ته متوجه شي او ټول هغه طریقې کم چې دا تربیت الاولاد سره تعلق دي هغه به زده کوي هغه به عملي کوي تر مرګ پورې به ستا مجاهده جاری وي ته دې وجه نه ډېر ماشومان الکان دې وجه نه خراب شي مسلمانانو ورونو چې پلار یو ځل نصیحت ته وکي دو ځل نصیحت ته وکي درې ځل څلور ځل لږ ځل شل ځل دا وې د نصیحت نه مانی بس به پری دي نو بیا عزتمند د لک شریک کېدل د وجه نه لک خرابېدل د وجه نه بیا ډېر خراب شي
یا بالکل د کور نه وشړي د کلی نه وشړي زاوده د کلی نه حال دا چې نه واده شته او دا نه د ځان حفاظت کول شي نو د لږ مصیبت نه فقط مصیبت کیږي ته مونږ بیا فریوزي نا مؤمنه مسلمان الله رب العالمین ته متوجه شي ظاهری اسباب هم اختیار کی باطنی اسباب هم اختیار کی الله رب العالمین ته متوجه شي او دا مجاهده به ستر مرګ پورې جوړي دا به نه چې لکه مال لزل د نصیحت کو وینه منله یا مثال به تور باندې لزل می جیل ته بوتل خبره ونه مل نه دا تاسو امانت دی د دې حفاظت کول د دې تربیت کول پتا باندې لازم دي تر مرګ پورې دا در باندې لازم دي فرض دي نو دغه باب کې ډېر احتیاط کول پکار دي دا به نه چې ما یو ځلی بچای والو په غلط کار باندې سم نشو دو ځلی می والو درې ځلی می والو نه دا مجاهده به جاری وي او جاری وي او جاری وي ځکه دنیا خو دارالاحزان دی دا خو د غمونو کور دی دا خو د فتنو کور دی دا خو د مصیبتونو کور دی یا کله فتنه به خپل بچو طرف نه وي کله به خپل خځې طرف نه مختلف فتنو کې انسان کله کله مبتلا شي الله تعالی ټول مسلمان ته محفوظ وساتي نو دا مصیبتونه به عزتمند مسلمانانو رادرونی په دې باندې به صبر کوي الله ته متوجه کیږي الله ته به زاری کوي دا شان مسلمانانو صبر کول په طاعات باندې الله په اطاعت باندې صبر کول مثال په تور باندې لمونځ 15 وخت لمونځ کول د جمع سره په دې به صبر کوي دا معنی بالکل اگر که انسان به کې بخوب شي اگر که انسان به کې دکان څو وخت لپاره بند کی اگر که انسان به خپل کار څو وخت لپاره بند کی لیکن صبر به کوي چې زبل منځ کوم په خپل ټیم به کوم په خپل وخت باندې به کوم اگر که زما مال ظاهري لحاظ سره کمیږي لیکن دا کمیږي نه عزتمندو دا برکت کیږي بلکې الله ډېر خیرونه تواچوي نو دا راشه نور طاعت الله رب العالمین مثال په تور باندې سړی د حکم د ګیره پر خودل په دې باندې الله سبحانه و تعالی د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی حکم یې کړی دی چې ګیره پر دې ګیره به وګدوي او درنګ ګیره معاف کوي په دې به صبر کوي اگر رستا ملګری هغه به کلین شیو کوي شنه ګیره به وهلي ماحول کالج یونیورسيټي سکول وغیرہ د دې ماحول به جدا وي لیکن ته به صبر کوي کلک پودريږي پته به د ټیم کې لګي چې ته د الله نه ډېر متاثر یې ته د رسول الله نه ډېر متاثر یې کړه ته د خپل کالجیانو پروفیسورانو ټیچرانو نه ډېر متاثر یې او د معاشرې نه متاثر کی دا عزتمندو د امتحان ځایونه دي امتحان خو د څه نشي کولای اوس الله تعالی چې مونږ هغه بالکل لاسونه نه کټ کی او دا یې خبر چې پتا باندې امتحان دا امتحان دی دا امتحان دی او عزتمندو صبر کول عزتمندو د ګناهونو نه صبر کول د ګنا نه بازار ته وتلې دا به نه چې خزې ډېرې زو هر خزې ته ګورم او زه کم اکثر نه کم خزې نه سترګې خطا کم نا فتقوا الله ما استطعتم الله نه به یریږي په بازار کې هم د الله نه یریږي او په حل او حرم کې هم د الله نه یریږي په هر ځای کې د الله نه یریږي دا مجاهده د پتا باندې امتحان دی دا مجاهده به جاری ساتي زمونږ مسلمانانو دا فتنې به درمي دا مصیبتونه او دا خبره به درمي چې په حرامو کې پیسې ډېری وي ظاهرا او په حلالو کې په دړي کولو کې پیسې لګي ملوي 200 روپے ورځ 800 روپے ورځ به ته ملاو شي او په حرامو کې لږ وخت کې انسان کروڑپتی کېدای شي او درنګ عرفاتی شي او ډېر په چرچو کې شي او ډېر خلکو ته ټینګ نشي او درنګ اور ودانګي دا امتحان دی مسلمانانو را چې په دې وخت کې مسلمانانو امتحان دی اوس ازمیخت دی د زمکو ولا باندې پټو ولا باندې یو غټ ازمیخ روان دی پته به د ایمان ولا او درنګ د ایمان د دعوی ولا لګي چې څوک د ټینګيږي او څوک د خپي خوېږي د کوکونارو درنګ د ډوډو کارلو وخت دی دا وخت د کوکونارو درنګ د ډوډو کارلو وخت دی پته به لګي د ایمان اوس د ایمان د الله د رزق اولو مقابله شری ده او درنګ د شیطان د رزق اولو مقابله شری ده یو طرف ته خلق چې د الله نه یریږي هغه حلال شي نه بزمکه باندې کوي او بل طرف ته چې د شیطان تابعدار دي شیطان رزق کوي او رحمان خبر کوي اپ بزمکه باندې فسادي مضر او درنګ چې د انسانیت قاتلان دي هغه لګي ته مونږ هغه حرام شي نه بزمکه باندې کوي دا بس امتحان جوړی دی پته به لګي څومره خلک څومره مؤمنانو کې به غیرت را درومي چې هغه غیرت وکړي چې الله د لپاره غیرت کوم چې زبدا حرام نه کارم پس مکه باندې زبدا ګندګیر شي نه کارم اے مسلمانانو په خپل بچو باندې رحم وکړئ زمونږ مسلمانانو تاسو به کتلی بعضی کورونه چې په یو کلی کې یو کس چرسی او درنګ هغه خراب شي د ټول کلی ولا خلکو سره غم جنوي زنانه غم جنوي سړی غم جنوي ټول به سوروي
یتمان د مسلمانانو څنګه چې ته خپل بچی باندې خبرګي چې هغه چرسی نشي هغه اپینی نشي هغه نور ګندګیر نشي نو دارنګ د بل مسلمان په بچی باندې ودر دیګا د بل مسلمان بچی باندې مخفشه د بل مسلمان لپاره هم خیر خوا جوړ شه نو اوس یتمان د امتحان شروع دی پته به لګي څوک په ډوډۍ پر غدي چې زه نه کرم د الله لپاره څوک هغه وایي چې دا ګندګیر د الله لپاره نه کرم قال کروڑو روپے ملوي زه نه کرم داسې ایماندار به ان شاء الله وي غیرت د الله لپاره او والله بالله ثم الله چې د الله لپاره د غیرت وکړو د الله لپاره د تور وکړو د الله لپاره د ګناه پرې خودله چې رب العالمین بهترین بدله در نصیب ګوره ډېر بهترینه بدله الله دې کوي او په دنیا کې دغه بدلی و نه لیدلې په آخرت کې بدلی دي دا دنیا عزتمندو دا حرام نه په داسې طریقو باندې وځي داسې طریقو باندې چې تبه نه وباس در نه وځي تبه نه لګي در نه لګيږي به مسلمان ورونو په دې مصیبت باندې په دې امتحان باندې به صبر کوو د الله د پاره به دا ګناه پرېږدو دا ګناه ده ګورا دا ګناه ده دا جرم دی دا د انسانيت قاتلان دي څوک چې چرس واپین او څوک چې بنګ پټو باندې کوي دا د انسانيت قاتلان دي دا د ضمیر قاتلان دي دا د عقل قاتلان دي دا د مسلمانانو معاشره خرابوي دا زناکاری ډیروي دا بدکاری ډیروي دا غلا ډیروي یتمان به چرسی د چکلا چرس نه ملويږي او درنګي ایسی د چکلا بیا ایس نه ملويږي بیا غلیم کوي ډکیم کوي ایس پاوډر او درنګي پینځو خوري بیا زینام کوي بیا مور نه بجني خور نه بجني اولاد شي یتمان د ګندګیر شي چا باندې امتحان روان دی کلک ودرګو مضبوط الله نه دعاګانې وچ الله د قدم می مضبوط کا او د ګندګیر شي نه موساته الله د پر مسلمان غیرت وکړو صحابه به راوچې چې هغه وی الله مونږ دا غیرت کړو چې خپل بچی قربان کړیو یو خزه بروچه د شی ای الله ما خپل خوان د الله په لار قربان کړو خپل ورور خپل پلار مې په احد کې شهید شول ما صبر کړو ما دا ویلي چې رسول الله بچوي ټول غبونه آسان دي حمزه خپل بدن هغه ټوټه بدن الله ته پیش کړي الله ما قرباني کړی دا نور صحابه کرام صحیح رومي راوچه چې ای الله ما ټول مال ستاسو لپاره قربان کړی دی ټول مال مې لګولای دی ما مشرکانو ته ویل چې ټول مال ستاسو شولو خو ما رسول الله ته پر عزت مدینه ته ورسېږم صحابه خو خپل قرباني پیش کی تبه چې پیش کوي مونږ چې تیار کړی دی چې الله اعلان وکي ټول خلق موجود وي او لغن بربن او الله وی چې انسانانو هر انسان خپل قرباني پیش کو چې زماده پر چې قرباني کړي څوک به پیش کی مونږ چې کړي دې تمندو ځکه مسکم صحابه و دور خو ته شوی بدن ټوټ کېدل خو لري خبرې دي وینا وصل د بدن د الله د دین د اوچتوالي بغه لري خبرې دي دا خو کم اس کم ویل شي چې الله په چرسو کې پیسې خېډېره وي په افینو کې پیسې خېډېره وي په لوکیشنو کې پیسې خېډېره وي په ګندګیرو کې پیسې خېډېره وي قتل او درنګ لار لوټ مار کول په دې کې پیسې ډېره وي یا الله سره دینه چې زما ظاهري مجبوري هم وا لیکن ستاسو رضا ده پر خودلې دي سو غیرت بزان کی پیدا کول پکار دی الله سبحانه و تعالی فرمای والله مع الصابرین الله سبحانه و تعالی مدد د صبر کوونکو سره دی صبر بزان کی پیدا کو مسلمان قناعت بزان کی پیدا کو په دې وخت کې مسلمانانو ورونو چې غریب سره په کم پلنګونو په کم کټونو کې سملی درمیانه غریب په هغه وخت عزتمندو بادشاہان په کې نسل مسل بادشاہانو د پلنګونو نو د سہولیات نو د سي مزه نه د مملکت د وخت کې د کمو غریبانو درمیانه غریب کس شي دا غوي چې کم کور دی او درغه کم سہولیات دی او دغه چې درېټه مخوراک دی ځان کې د قناعت صفت پیدا کو ځان کې بلګ شی باندې صبر کاوه ته مندو کله چې و ټیم وچه ټیکاله ملوي دلا یا دوه ټیمه ته پورا نغندر ته ملوي دلو تعالی خوراک در رسیدلې دی تعالی رزق در ورسیدلو تعالی پر جایز نه چې ته وس حرامو کې تعالی پر جایز حرامو کې ان کده سو وخت در باندې راغی چې بالکل نغندر ته نه ملوي دلو ورجه نه ملوي هیڅ خوراکي دغه نو بیا حلال حرام د به څه وخت د بر حلال دی نو ته د وجه مسلمانانو ورونو داسې کم کسان قلیلا په معاشره کې د تحقیق وکړلټونو کا پس زموږ معاشره کې زموږ بل کلی کې به صرف دوه کسان یو کس ته پیدا شي چې هغه یو ټیم دوه ټیمه د ټیمه نغرای نه بل شوی یو کس به پیدا شي لازم پنځه کسان به پیدا شي نو الحمدلله پنځه نوي کس پنځه نوي پیسه د خلک هغه الحمدلله دوه ټیمه خوراک کوي
دوټه منه درټه مخوره کوي څه ټیم چایان اسخیو درنګ تور چې اسکاو دا کو یا ته مند مسلمان کې قناعت پیدا کو دا خواهش مثال نه دا خواهش مثال د پښند پیپ ته سروای پیپ دی کنه په د سروي پیپ کې د سمندر اور پرې دا سمندر به ختم شي دا پیپ ډک نشي د بل طرف وځي کنه دا نفس نه مړېږي دا نه په زناونو مړېږي دا نه په عمل د قوم لوط مړېږي دا نه په دموالي مړېږي دا نه په بغیرتوب مړېږي نه دا په آیسو په ډرو باندې مړېږي یتمندو حدیث کې رسول الله فرمایي چې انسان نه مړېږي تر څو پورې د خاورې د خېټې د خاورو نه ډک شوی نه وي دا انسان مړخ نشته دی نو ځان کې قناعت صفات پیدا کو ځان کې د صبر صفات پیدا کو ځان معاشره د عالم دنیا ته دنیا د عزتمند ځان یو مثالی خلق پیش کو مثالی خاندان مثالی قوم مثالی وطن ځان خلق له پیش کو چې موږ داسې مثالی خلک یو چې زمونږ په دکانونو کې عزتمند نسوار نه خرڅيږي زمونږ په دکانونو کې سیګریټ نه خرڅيږي زمونږ په دکانونو کې چرس نه خرڅيږي زمونږ په دکانونو کې ډنګ ټکور نه خرڅيږي عزتمندو اے دکاندارانو تاسو د الله لپاره غیرت وکړو ته دا نسوار پریدو دا حرام دی دا سیګریټ پریدو ته مونږ دا حرام دی اے دکاندار د غیرت د الله د پاره وي زبر دکان کې نسوار نه خرڅوم زبر سیګریټ نه خرڅوم ته مونږ د نشو اولنۍ سټپ اولنۍ شروعات ته مونږ هغه د نسوارو ده اولنۍ سټپ ته مونږ ته وګوره ټول غټ چرسي وګوره دا غل اول پختنه وګورئ چې اولنۍ قدم چې شي هغه چې ما اول نسوار کول بیا سیګریټ ته خبره وځي بیا چرسو له خبره وځي بیا به چرسو گزارنه بیا اپیل خوري هغه لم گزاري بیا ایس له وځي هغه لم بیا اتمنو کې ځان لستنی وهي بیا پرتګ کې بول کې ګندګي کې په ځان نه پويږي نو اتمنو اولنۍ سټپ چې شولو اولنۍ کلاس کومه قصه اولنۍ کلاس د نسوار وخصه دی ته ټول لغت چرسي نه پختنه وکړه دکانداران د غیرت وکي عزتمندو مړ خرڅي کنه سیګریټ د مخرڅي دکان کې 10 روپے د کم خیر سودا وشي 60 روپے د کم وشي 10 روپے د کم وشي او کما چې کړي دا په دې کې به الله رب العالمین برکت وشي غیرت پسان کې پیدا کوي عزتمندو یو مثالی معاشره قائمه کو یو مثال جوړ کړو د نور خلکو لپاره چې دغه جوړ شل کې پلان کې خلک پلان کې قوم پلان کې علاقې ولا دغه په اتفاق دي چې اتفاقی کړي چې موږ تن ټکور نه کوو په دونو کې اتفاقی کړي ټول دکاندارانو چې موږ به چرس نه خرڅو په دکانونو کې نسوار به نه خرڅو ګندګیر شی به نه خرڅو 2 نمبر سودا به نه خرڅو فلان به نه ټول اتفاق کړي څومره بهترین مثال به ته مندو څومره خلک به سنا تاثیر واخلي موږ ټول عمل د الله لپاره دی خدا اعتماد ډیر خلک چې متنافر دي د مسلمانانو نن سبا وخت کې هغه د مسلمانانو د بدعملۍ د وجه نه یو مسلمان کافر ته نشي ویل چې ما په شان جوړ شه زه یو کافر ته نشي ویل سیک ته نشي ویل چې زما په شان جوړ شه زه یو انګريز ته ملحد ته روسي ته چینی ته نشي ویل چې زما په شان جوړ شه چلا ځکه چې زموږ معاشره کې اعتماد ټول نغټ ګن کړو زموږ معاشره کې کیږي موږ نشي کوو نشي جوړو موږ هغه پردي حقونه خلو دروغ موږ یو دروغ قسمونه باندې موږ کوو خیانتونه موږ کوو کمچوري موږ کوو اعتماد څنګه یو کافر نه زما په شان جوړ شه نو دې وجه مسلمان صبر ځان کې پیدا کو واستعینوا بالصبر والصلاه الله سبحانه و تعالی فرمایلی دي تاسو د الله نه مدد وغواړو په صبر کولو باندې په منځ کولو باندې مسلمانانو ورونو او بل عزتمندو الله ته نزدېکت هغه دعاګانې به الله نه ډېرې کو دعا صفت زموږ عزتمند موږ تاسو معاشره کې ختم شوی دعا وختل نشته دی د الله نه مدد څوک نه غواړي نه د باران د پاره نه د بل مصیبت د پاره بس سم دستی چې ور باندې مصیبت شي راشي سم دستی ماده ته متوجي شي پیسو ته متوجي شي ډاکټر ته متوجي شي ډاکټر له تک شته دی علاج کول شته دی لیکن ټول اول الله ته متوجي شه دوه رکعت المنځو کا الله نه دعا وړي دا مرز را باندې راغله دي تصحیحت راغله یله تکلیف را باندې راغله دي درنه لری کا دا قرضونه را باندې یله درنه لری کا د لنجیر غلی د رب العالمین ته حل کراتا یله ته خلکو په منځ کې جوړ را ولا یله د خلکو زونه نرم کا الله ته متوجه شه زمون اولنۍ نظر په ماده باندې وي زمون اولنۍ نظر په ملک سے باندې وي زمون اولنۍ نظر پیسو باندې وي قید زم باندې وي پیسې ټول اول نظر دی په الله او صدا چې رب العالمین ټول مشکلات حل کولای شي الله سبحانه و تعالی سورۃ بقره کې فرمایي واذا سالك عبادي عني فاني قريب الیک الذبندگان د تاسو زمار رب لره کني زیاده چې ورته وو کلری وی نه الله فاني قريب زنيزم اجيب دعوه الداعي اذا دعان زه هر دعا کوونکی دعا قبلوم هر دعا کوونکی دعا الله سبحانه وتعالى قبلوم هغه عالم دعا الله یې قبلوم هغه فقیر دعا الله رب العالمین قبلوي هغه یو کافر دعا هم الله قبلوي
کافر ضرورت هم الله سبحانه وتعالی پوره کوي. مسلمان خو لري خبره ده او دعا چې نه قبلېږي د عزتمند دعا په مونږ کې مشکلات دي. په الله باندې به دا بدګماني نه کوي چې الله موږ سره مدد سره نه کوي. الله رب العالمین زموږ سره د کافر مقابله کې مدد سره نه کوي. ځان ته متوجه شه ته سره مدد کولو کم شرطونه دي پتا کې نه دي پورا. دعا له سم نه قبلېږي دا ته هغه شرطونه نه دي پورا. خټه حرام دي ګندګيري ده غیر وجه دعاګان نه قبلېږي. یا عزتمند من خصفای او سم د سړي دعا نه قبلېدله نو خامخا درې فائدې دي مسلمان وروره. یا سم د سړي دعا قبول شي کدا قبول نه شي مصیبت به در باندې روان وي هغه دغه دعا د وجه نه الله تعالی د مصیبت نه لري ته خبرم نه وي الله به هغه مصیبت لري کړی وي. کدا دوی مو نشوي عزتمندو دعا مستقل عبادت اخرت له جمع کیږي. دعا پر کده نه بار بار دعا کوي بار بار دعا کوي الله ته متوجه شي مسلمانانو ورونو. نو دعا کول سره انسان الله رب العالمین ته نږدې کیږي. کله چې انسان الله ته ځان محتاج کی کله چې انسان الله ته چپړوسی وږي ځان ته ذلیل کی د خپل خلو ته ورانه کی د خپل شکل ته وران کی د خپل تندې او ته بهترین تندې انسان بدن کې بهترین عضو عیسی یتمند جز هغه د مخ ته الله ته بسمکه باندې کیږي. یتمند الله ډیر غیرتی ذات دی الله ډیر رحم کوونکی ذات دی. او کله چې موږ تاسو دعا په شرطونو سره وکړو توجه سره وکړو او درنګ رب العالمین دا ځنه دعا وکړو بار بار وکړو الله تعالی خامخا دعاګانې قبلوي. فالله باندې دا ګمان وکړو الله بخیل دی العذ بالله. الله بخیل نه دی. الله په تقسیم کولو کې مال تقسیمولو کې بخیل نه دی. ته وش یا الله ما نه مالدار کې فلان مالدار کو ما نه مالدار فلان خوشول ما نه مالدار کې ستاسو مالداري کې به خیر نه وي. الله علیم دی الله خبیر دی. بعض خلک الله مالدار ساتي ځکه غریبان شول هغه نور کافر کیږي رب العالمین ته پته ده. بعض خلک الله رب العالمین غریب ساتي دا په غربت کې په غریبۍ کې خیر دی کله مالدار شو نو سرکشي کوي. رب العالمین علیم ذات دی الله حکیم ذات دی. الله په تقسیم کې الله په مال ورکولو کې خلق ولا الله رب العالمین چې درجات ورکولو کې الله بخیل نه دی الله شوم نه دی. و ان من شیء الا عندنا خزائنه الله فرمایي د هر څه خزانه زما سره شته او زه بخپل اندازې